ایمان پلورونکي 22مه برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه ځمکه پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه ځمکه پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، محترم مسلمانانو ورونو، په تیره برخه کې موږ تاسو واوریدل چې سلطان صلاح د علي بن سفیان د معاون زاهدان جاسوسان لکرک څخه راغلي ول او د هغه ځای د مسلمانانو په اړه یې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله ته حالات بیانول. او د تیرې برخې په پای کې موږ تاسو واوریدل چې هغه مأمور وویل خو چې کله د مسلمانانو په مسجدونو کې اذان کیږي نو نامسلمان وګړي شور او غوغا جوړوي، نڅاګانې او خنداګانې کوي. ورونو، د استخباراتو مامورینو وویل چې د مسلمانانو د اسلامي احساس د وژلو لپاره هلته داسې اوازې خپرې سوي دي سلطان صلاح الدین ایوبي سخت ټپي سوی او دمشق ته تللی دی. تر اوسه به وختي مړ سوی وي او دا اوازې هم خپرې شوي دي چې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د مرکزی قومندانۍ د کمزورتیا له امله په بیدیا کې د ده پوځ خور ور شوی دی او مجاهدین یې د مصر په لور تښتي. او هغه مامور پسې وویل چې په کرک کې دا افواهات هم خپاره سوي دي چې مسلمانان اوس په کرک د حملې لپاره توان او قدرت نه لري او ډیر زر به صلیبي سپاهیان شعبه کلا هم بیرته ونیسي. او دا هم ویل کېږي سودانیانو په مصر باندې حمله کړې ده او مصري فوز له سودانیانو سره یو ځای سوی دی. خبر راوړونکو دا هم وویل چې اوس سهار وختي صلیبي پادریان د مسلمانانو کورونو ته ورځي او د هر مسلمان د کور مخې ته ناقوس غږوي، خپل مذهبي سندرې وایي، هغوی ته د خپل مذهب بلنه ورکوي. دا کار اوس هلته عیسوي او یهودي نجونې کوي. دغه نجونې مسلمان نجونې له ځانونو سره ملګري کوي او د خپلې ازادۍ ډېر په زړه پورې تصور ورته وړاندې کوي او هغوی ته وایي چې د مسلمانانو پوځ چې کومه سیمه فتح کوي هلته د نجونو بې حیایي کوي. ورونو، د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله لپاره په دې راپورونو کې کومه نوې خبره نه وه. په لومړي سر کې سلطان صلاح الدین ایوبي ته د هغه د استخباراتو چارواکو د کرک د مسلمانانو د بد حالت په باب ویلي وو. هلته د مسلمانانو دا حال و چې هغوی د سلطان صلاح الدین ایوبي او د هغه د پوځ په باب کومه بده خبره اورېدلی نه سوه، خو هلته به چې هغوی هره خبره اورېده هغه به حوصله ماتوونکې وه. هغوی له ویرې څخه خبرې نه کولې، د هغوی د کورونو دیوالونه هم غوږونه لرل، له یو ځای ناستې هم ویرېدل، له جنازې سره به هم جاسوسان روان او په جوماتونو کې هم جاسوسان. خو ورونو، د هغوی بدقسمتي دا وه چې جاسوسان یې خپل مسلمانان وروڼه وو، لکه نن یې چې ویني امریکایانو، خارجیانو او هر د دین دشمن ته زما او ستا او د هر عالم او مجاهد کور نه دی معلوم، فقط ایمان پلورونکي ورسره دي چې زما او ستا دروازې او کورونو ته یې راولي. ما او تا او هر د دین ساتونکی او عالم په هغوی باندې شهیدوي. دا بدقسمتي په هغه وخت کې د هغوی مسلمانانو هم وه چې په کرک کې د هغوی مسلمانان هم ټول ایمان پلورونکي وو او د دوی جاسوسي به یې کفارو ته کوله. خو ورونو، هغوی به په خپلو کورونو کې هم پټې پټې خبرې کولې. د کوم مسلمان په خلاف یوازې همدومره ویل چې هغه د صلیبي حکومت مخالف دی، د هغه مسلمان د بېګار کم د لېږلو لپاره کافي و. فقط چې دغومره ویل سوي وه چې دا مخالف دی، نو هغه د مسلمانانو بېګار کم ته استاوه. ورونو، د استخباراتو یو مأمور وویل محترم مشره، اوس هلته له یو بل چال نه هم کار اخیستل کېږي، هغه دا چې د مسلمانانو سره ښه رویه کېږي. صلیبي حکومت د دې یو مثال داسې وړاندې کړی چې یو عیسوي حاکم یو جومات یې په خراب حالت کې ولید، نو د هغه د ترمیم امر یې وکړ او تر خپلې څارنې لاندې یې ترمیم کړ. هغوی خو له بېګار کم د مسلمانان خوشي نه کړل، خو هغوی ته یې ځینې اسانتیاوې ورکړې. د ورځنیو سختو کارونو وخت یې هم ورته راکم کړ. خو د هغوی غوږونو ته دا خبر رسول کېږي چې تاسې د صلیب په خلاف باندې ډېره لویه ګناه کړې ده، بیا هم له تاسې سره نرمه رویه کېږي. دا د مینې او محبت وسله ډېره خطرناکه ده. د دغې دروغجنې مینې په وسیله مسلمانان ځوانان له نشې او جواري سره عادت کوي. خو ورونو،
مامور سلطان صلاح الدین ایوبي ته وویل کوم په حمله کې وخت ضایع کړ نو د کرک مسلمانان به تش په نامه مسلمانان پاتې شي او کنن له قران کریم نه به مخ واړوي او صلیب په غاړو کې واچوي هغه مهال به هغوی بیا زموږ سره هیڅ مرسته ونه کړای شي چې کله موږ کرک کلا بند کړو له دغې مینې سره سره به د مسلمانانو په خلاف جاسوسي هم ډېره زیاته شوې وي او مسلمانان به نیول کېږي تر اوسه لا د مسلمانانو جذبې قایمې دي او د ثابت پاتې کېدلو عزت یې کړی دی هغوی تر اوسه د نامسلمانو مینه منلې نه ده خو تر ډېره وخته به ثابت پاتې نه شي ورونه همدغه حالات و چې سلطان صلاح الدین ایوبي په اورېدلو خفه شوی و هغه ته دې خبرې ډېر زور ورکاوه چې مسلمان د مسلمان جاسوسي کوي د هغه د خفګان بل لامل دا و چې عیسویان د مسلمانانو په خلاف باندې د مینې او محبت وسله کارول پیل کړي وو او له دې سره د مسلمانانو ځوانانو د روحیاتو وژنه پیل کړې وه تر دې دواړو زیاته خطرناکې هغه اوازې وې چې د مسلمانانو په منځ کې د اسلامي پوځ پر خلاف خپرېدلې هغه د استخباراتو د ادارې مرستیال زاهدان راوغوښت او پوښتنه یې ترې وکړه آیا تا د دوی خبرې واورېدلې زاهدان ځواب ورکړ یوه خبره مې اورېدلې ده سلطان صلاح الدین ایوبي پوښتنه وکړه علي بن سفیان له قاهرې نه راوغواړم او که ته به د هغه ځای ډک کړې ورونو دغه چاره ډېره باریکه او د دښمن په ښار کې له افواهاتو د مسلمانانو ژغورل او د هغوی له زهرجنې مینې ساتل دا اسان کار نه و زاهدان ځواب ورکړ د علي بن سفیان راغوښتلو ته اړتیا نشته حسن بن عبدالله هم له همغوی سره دی او له هغوی سره یې پرېږدي د مصر حالات ښه نه دي هېواد له ورانکاریو او خاینانو ډک دی د کرک مسایل به انشاء الله چې زه څارم سلطان صلاح الدین ایوبي ترې پوښتنه وکړه تا څه فکر کړی دی خو ورونو هغه په اصل کې د زاهدان ازموینه کوله هغه پوهېده چې زاهدان مخلص او زحمتکښ سړی دی او په استخباراتي چارو کې د علي بن سفیان شاګرد دی پر هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي مکمل باور و خو بیا هم خپل یقین راوستل ضروري ګڼل چې دا شاګرد به د خپل استاد کمی پوره کړی شي او که نه هغه د زاهدان له ځواب اورېدلو پرته وویل زاهدان ما د جګړې په ډګر کې له دښمن نه ماتې خوړلې نه ده فکر دې وي چې زه په دې ډګر کې هم ماتې خوړلو ته حاضر نه یم او نه غواړم چې په دې ډګر کې هم ماتې وخورم صلیبیانو پرې حمله کړې ده زه د کرک مسلمانانو له اخلاقي او فکري تباهۍ نه ژغورل غواړم زاهدان وویل تاسو پوهېږئ چې په کرک کې زموږ سړي موجود دي زه به هغوی د دغه کار لپاره معذب کړم هغوی به مسلمانانو ته ستاسې او زموږ د پوځ او د مصر د حالاتو باب صحیح خبرونه واوروي او هغوی ته به ستاسې پیغام هم ورسوي ورونو په دې حالت کې د استخباراتو یو مامور وویل د هغه ځای په میرمنو کې د ملي احساس کمی نشته موږ به مسلمانو میرمنو ته ووایو چې هغوی د مسلمانانو کورونو ته ورسي او د نجونو ذهنونه روښانه کړي زموږ په نظر خو د هغه ځای نجونې د جګړې کولو لپاره تیارې دي ورونو او مسلمانو خویندو دا د هغه وخت مجاهد میرمنې وې چې د الله د دین په خاطر یې هرې قربانۍ ته ځان حاضر کړی و خپل عزت او پت یې ساتلی و خو د خپلو ورونو سره څنګ په څنګ جهادي او نظامي تیارتیا هم ښودله او ډېرې قربانۍ هم په هغه وخت کې ورکړې دي ورونو تاسې به پر روانو پیښو کې واورئ چې د اسلام زړورې او باتورې خویندې څومره د الله د دین په دفاع کې راپورته سوي حتی تر قربانۍ پورې رسېدلې دي چې ځانونه یې لولفه او سوځېدلي هم دي خو خاص د الله د دین لپاره سلطان صلاح الدین ایوبي وویل که ښځې د کور او کوچنیانو صحیح روزنه او پالنه وکړي نو په دې کار سره به د اسلام خپراوي او د اسلامي سلطنت په پراختیا کې پوره مرسته وشي هغوی د دې کار لپاره وهڅوي چې په کرک ژر تر ژره حمله وکړه بیا له زاهدان نه پوښتنه وکړه د دې هدف لپاره به څوک کرک ته ولېږي زاهدان ځواب ورکړ دوی دواړه به لېږم دوی د تګ راتګ لارو نه هم خبر شوي دي او د هغه ځای له چاپېریال سره هم بلد دي دغه دوه سړي ډېر ځیرک کسان دي سلطان صلاح الدین ایوبي هغوی ته لارښوونې پیل کړې او ورته ویې ویل ورونو په کرک کې چې د مسلمانانو اوسېدونکو په خلاف د مینې او محبت کومه وسله کارېده هغه د صلیبیانو د جاسوسي شبکې د مشر جرمني نژاد هرمن اختراع وه هغه د شوبک له ماتې وروسته پر صلیبي واکمنو ټینګار کاوه چې د کرک مسلمانانو ته د مینې دوکه ورکړي او د صلیب وفاداري کړي او یا یې لږ تر لږه د سلطان صلاح الدین ایوبي سره مخالف کړي صلیبي واکمنو له مسلمانانو دومره کرکه کوله چې له هغوی سره د درواغو مینه کول هم نه غوښتل هغوی د ظلم جبر او وحشت په وسیله د مسلمانانو ملي وقار له منځه وړل غوښتل هرمن په خپل فن کې ښه پوهېده د انسانانو په روحیاتو باندې بلد و هغه په ډېره ګرانه باندې صلیبي واکمنان خپل هم فکره کړل او دا پالیسي یې غوره کړه
چې د کرک او شاوخوا سیمو کې چې کوم مسلمانان وو او د صلیبیانو تر جبر او تشدد لاندې ژوند کاوه، په هغوی کې چې په چا باندې د جاسوسۍ اشتباه وي او لږ غوندې ګواهي پرې موجوده وي، هغوی دې ونیول سي او له منځه دې یوړل سي. خو هر مسلمان اوسېدونکی دې نه ویرول کېږي. د دغه سیاست بنسټیز اصل دا و چې د عیسوي او یهودي نجونو په وسیله باندې دې د مسلمانانو لوڼې بې پردې کړای شي او مسلمانان ځوانان دې ذهني عیاشان او له نشو سره عادت کړای شي. لنډه دا چې د هغوی د بې بندوباري لارې چارې دې ولټول سي. له دې امله په دغه پالیسي عمل پیل سو. پیل یې له افواهات وشو. هرمن دا خبره هم په صلیبي واکمنو باندې منلې وه چې په مسلمانانو کې د غدارانو د پیدا کولو لپاره دې پیسې ولګول سي. څو تنو مسلمانانو ته دې د ښکلي او څوربو اسونو بګۍ ورکړی شي لکه د شهزادګانو په څېر دې وساتل سي. خو له څه تعلیم او تربیه څخه وروسته دې بیا په مسلمانانو کې د خیانت او اوازو خپرولو لپاره وکارول سي. ورونو لکه په نن وخت کې چې د هرمن ځینې دسیسې په دغه افغانستان کې هم عملي سوي دي او تاسو یې عملي بیلګې وینئ. هغه پسې وویل هغوی د وخت په وخت شاهي دربار ته راوغوښتل سي او شاهانه رویه دې ورسره وکړی شي. د هغوی ښځې دې هم راوغوښتل سي او درناوی دې وشي چې هغوی خپل اصلیت او دین له ذهن نه وباسي. ورونو د هرمن دغه توصیې ته ډېر پام وکړئ چې په هغه وخت کې په سوونو کلونو وړاندې خپلو کفري واکمنانو ته کړې وه او د مسلمانانو په اړه باندې داسې خطرناکې توصیې ورته کړې وې چې نن یې هم ډېر له دین، تاریخ او له سیاست نه خبره مشران د هغو په توصیو باندې ککړ او د مسلمانانو په سر باندې واکمني کوي. هرمن ویلي وو که تاسې مسلمانان خپل غلامان کول غواړئ د هغوی په مغزو کې د بادشاهۍ چینجی داخل کړئ، هغوی ته اسونه او بګۍ ورکړئ او لمن یې له اشرفیو ډکې کړئ. بیا به هغوی د پادشاهۍ په نشه کې ستاسې اشارو ته ګډېږي، شراب به هم څکي او خپلې لوڼې به په خپلو لاسونو لوڅي او تاسې ته به یې در وسپاري. که تاسې د مسلمانانو آینده تیاره کول غواړئ نو دغه نسخه وازمایئ. ما تاسې ته د مخه هم ویلي او بیا هم وایم چې یهودیانو د مسلمانانو د اخلاقي ګډوډۍ لپاره خپلې لوڼې وړاندې کړي دي. تاسې پوهیږئ چې د مسلمانانو تر ټولو ستر او پخواني دښمنان یهودان دي. ورونو دغه خبره د هرمن هغه پسې وویل تاسې پوهیږئ چې د مسلمانانو تر ټولو ستر او پخواني دښمنان یهودان دي. د اسلام د جرړو ویستلو لپاره یهودان د خپلو لوڼو پت او د خپلې شتمنۍ اخري پیسو لګولو ته هم تیار دي. خو ورونو په یهودانو کې دا خطره وه چې هغوی د همدې سیمې اوسېدونکي وو. هغوی د مسلمانانو په ژبه هم پوهېدل، د هغوی له دود او دستور نه خبر وو، د هغوی شکلونه او نور کوائف یو بل ته ورته وو. کومې یهودي نجلۍ به چې د مسلمانانو جامې واغوستې او د مسلمانانو کور ته به ورغله نو له کوم شک او ګمان پرته به مسلمانه ګڼل کېده. له دغه مشابهت او ورتوالي نه یهودانو پوره ګټه اخیسته او په اسلامي ټولنه کې غیر اسلامي زهر داخلېدل پیل شوي وو. خو په کومه ورځ چې سلطان صلاح الدین ایوبي 2 تنه خبر راوړونکو ته لارښوونه وکړه او زاهدان ته یې ویلي وو چې هغه دې په کرک کې مسلمانانو ته صحیح خبرونه ورسوي. خو ورونو په دې حساسو حالاتو کې به اوس راسو. په کرک کې یوې عجیبې له پند او عبرت او درسونو څخه ډکې کیسې ده چې په دې کیسه کې به تاسو ته معلومه سي چې په هغه وخت هم څومره مجاهدې خویندې او میندې موجودې وې چې د اسلام نه د خپل سر په ځارولو باندې دفاع کوله او خپل بچي په اسلامي او جهادي روحیه باندې روزل. تاسو د هغوی تاریخ خپل خویندو او مندو ته واوروئ چې خپل اولادونه د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په روحیه او قدم باندې وروزي او خپل هم د ضرورت په وخت کې د الله د دین دفاع وکړي. او تر ټولو غټه خبره ده چې تاسو باید خپل مندو او خوندو ته د اسلامي غازیانو تاریخ واوروئ او د اسلامي مجاهدو میرمنو تاریخ هم باید ورته واورول سي ځکه چې هغوی هم باید په دغه روحیه باندې وروزل سي او د الله دین ته مجاهد بچي وروزي لکه څنګه چې لله الحمد روزي او د الله لارې ته نظرانه کوي. ورونو په کومه ورځ چې سلطان صلاح الدین ایوبي 2 تنو خبر راوړونکو ته لارښوونه وکړه او زاهدان ته یې ویلي وو چې هغه د په کرک کې مسلمانانو ته صحیح خبرونه ورسوي. تر دې 20 ورځې وروسته په کرک کې یو لیونی او مجذوب انسان په ناڅاپي ډول راڅرګند شو. ورونو هغه په لاس کې د لرګي نه جوړ یو غاز اوږد صلیب نیولی و چې هغه به یې پورته کړ او په چغو چغو به یې ویل د مسلمانانو د تباهۍ وخت رانږدې سوی دی. په شوبه کې مسلمانان خپلې لوڼې بیا پته کوي. په مصر کې مسلمانانو شراب څښل پیل کړي دي. یسوع مسیح خدای ویلي دي چې اوس به دا قوم د ځمکې په مخ باندې نه پاتې کېږي. مسلمانانو
که د نوح له بل توپان نه ځان ژغورل غواړئ نو د صلیب تر سیوري لاندې راټول شي. که صلیب مو خوښ نه وي نو د یهودو د خدای په وړاندې سجده وکړئ. په جوماتونو کې ستاسې سجدې بیکاره دي. ورونو دغه سړی د جامو او شکل له مخې ښه روغ رمټ ښکارېده، خو د خبرو له انداز نه لیونی معلومېده. د هغه ږیره هم وه، اوږده چپنه یې اغوستې وه، پر سر یې پګړۍ او له پاسه یې یو دسمال غوړولی و چې پر اوږو یې راخپور. په مخ او جامو یې ګردونه پراته وو چې دا ترې څرګندېدله چې له لرې سفر څخه راغلی دی. پښې یې هم دوړو وهلې وې. هغه به که چا ودراوه نو درېده به، خو خبرې یې نه کولې، لکه چې څه خبره یې نه یې اورېدلې او نه پرې پوهېده. هره پوښتنه به چې ترې وشوه هغه به خپل اعلان تکراروه. د مسلمانانو د تباهۍ وخت را رسېدلی دی او نور شیان به یې ویل. هیڅ چا هم د دې معلومولو کوښښ ونه کړ چې هغه څوک دی او له کومه ځایه راغلی دی. عیسویان ځکه خوښ وو چې د یسوع مسیح خدای نوم یې اخیست، او یهودان په دې خوښ وو چې د یهودو د خدای نوم یې یاداوه. نو ځکه د دواړو دا خوښي شریکه وه چې د مسلمانانو د تباهۍ زیری ورکوي. ورونو د صلیبي پوځ څو کسه سپاهیان چې د هغه اعلانونه یې واورېدل نو په قهقه یې وخندل. پولیسو چې هغه ولید نو لیونی یې وګاڼه او څه کار یې ورسره ونه لرل. خو په مسلمانانو کې دومره جرأت نه و چې د هغه خوله یې بنده کړې وای. مسلمانانو چې د هغه له خولې د خپلې تباهۍ اعلان اورېده ویرېدلي هم او غصه هم شول، خو څه یې کولی نه سول. دغه مجذوب به د ښار په کوڅو کې ګرځېده او همدا اعلان به یې تکراروه چې مسلمانانو د صلیب سیوري ته راشئ، ستاسې د تباهۍ وخت را رسېدلی دی، په جوماتونو کې ستاسې سجدې بیکاره دي. خو ورونو کله کله به یې دا هم ویل کرېک ته به د مسلمانانو پوځ نه راځي، د هغوی صلاح الدین ایوبي مړ سوی دی. ځینې وختونه به یې چټیات او بېمعنه خبرې هم کولې چې دا به یې ثابتوله چې ګواکې لیونی دی. خو ماشومان به ورپسې روان وو. مسلمانانو به ورته په قهرجن نظر کتل او خپل بچي به یې د هغه پسې له تللو منع کول. ورونو یوازې یو مسلمان و چې د دغه لیوني پسې روان و. هغه به د لیوني له 10 یا 12 قدمه لرې و. دا یو زلمی مسلمان و چې په لاره کې 2 عیسوي ځوانانو هغه ته پیغور ورکړ. یوه یې ورته وویل عثمانه ته هم د صلیب سیوري ته راشه. عثمان هغوی ته په قهر وکتل او غلی و. هغوی عیسویانو ته پته نه وه چې له عثمان سره یو خنجر دی او هغه د دغه لیوني د وژلو لپاره په هغه پسې روان کړی دی. ورونو حالات ډېر خطرناک وو. شاوخوا ساحه ټوله د صلیبیانو په لاس کې وه او مسلمانانو خصوصا ځوانانو یې ډېر د ضعف حالت کې ژوند تېراوه. ورونو عثمان څوک و؟ د هغه مکمل نوم عثمان سارم و. مور او پلار یې ژوندي وو او یوه یې وړه خور وه چې نوم یې النور سارم وه. د دغې نجلۍ عمر به 20 یا 22 کاله و. عثمان ترې 3-4 کاله مشر، خو عثمان یو ژوندی احساساتي زلمی و. د اسلام په نامه یې ځان قرباناوه. د صلیبي حکومت په نظر کې اشتباهي و، شک یې پرې راته، ځکه چې هغه مسلمانان ځوانان د صلیبي حکومت پر خلاف د خفیفو عملیاتو لپاره تیارول. هغه لا تر دې دمه په کومه ګناه کې نیول سوی نه و. هغه چې کله د دغه لیوني غږ واورېده بهر راووت. لیوني یو غټ صلیب پورته نیولی او د مسلمانانو په خلاف یې چې څه په خوله ورځي هغه وایي. عثمان سارم دې ته هم ونه کتل چې دا حکم لیونی دی. هغه صلیب ولیده او د لیوني خبرې یې واورېدې نو له غوسې نه ورته په خپله لیونی سو. له دې خبرو له اورېدو څخه وروسته خپل کور ته ولاړ، خنجر یې راواخیست او په کمیس کې یې دننه د نهمه لاندې ځوړند کړ او د لیوني پسې روان سو. خو ورونو عثمان هغه لیونی په داسې ځای کې وژل غوښتل چې څوک یې ونه نیولی سي. هغه د صلیبیانو په خلاف د نورو چارو سرته رسولو لپاره هم ژوندي پاتې کېدل غوښتل. هغه په لیوني پسې 10-12 ګامه وروسته روان و او د هغه اعلانونه یې اورېدل. کله چې د عیسوي ځوانانو پیغور یې واورېده او ده ته یې پیغور ورکړ چې عثمانه ته هم د صلیب تر سیوري لاندې راسه، د هغه سترګې لا پسې خونې سوې او په زړه کې د لیوني د وژنې اراده نوره هم پخه سوه. ورونو د لیوني په شاوخوا د ماشومانو یوه ډله روانه وه. لیونی روان او ماشومان پسې وو. دا وخت د وژنې لپاره مناسب نه و. خو خیر ورځ تېرېده او د لیوني اواز هم ټپېده او په هغه پسې د تلونکو خلکو شمېر هم کمېده. د لمر پرېوتو ته لا لږ وخت پاتې و چې دغه لیونی یو جومات ته راغی. لیونی د جومات په دروازه کې کېناست او صلیب یې پورته کړ او ویې ویل اوس دا کلیسا ده، جومات نه دی. خو هغه مهال عثمان له ده سره نږدې ودرېده. هغه پوره باور لرل چې دا په رښتیا لیونی دی، خو د ده د وژنې سزا به هم مرګ وي، ځکه چې ده صلیب پورته کړی دی او د مسلمانانو په خلاف باندې نارې وهي. خو عثمان سارم لیوني ته ورنږدې شو او په کراره یې ورته وویل له دې ځایه ژر پورته شه او له خپل صلیب سره ورک شه.
او کنه نو صلیبیان به د دې ځای مړی پورته کړي. لیونی هغه ته په برندو برندو وکتل. مخې ته ډېر ماشومان ولاړ وو. هغه عثمان سارم ته له ځواب ورکولو پرته کوچنیانو ته په غوسه شو او د لرې کېدلو یې ورته وویل. ماشومان هم ووېرېدل او وتښتېدل. نو لیونی جومات ته ننوت. د عثمان سارم لپاره دا ښه مناسب وخت و. هغه له څه فکر پرته له څپلۍ سره جومات ته وخوت او دروازه یې له دننه بنده کړه. په ډېره چالاکۍ یې خنجر راوایست چې څنګه یې په لیوني باندې ګزار کاوه. هغه ورته مخ راواړوه. د عثمان د خنجر ګزار ته یې صلیب ونیو. ویې ویل ودرېږه زلمی، دننه ولاړ شه، زه هم مسلمان یم. ورونو، د زاهدان کمال دلته څرګند شو او استخباراتي درسو ته ښه متوجه سئ چې د علي بن سفیان او د هغه د شاګردانو څه ډول کمالات وو چې په هره جامه کې خپل خلک درلودل. عثمان سارم پرې بل ګزار ونه کړ. لیوني څپلۍ ویستې د جومات دننه کوټې ته ولاړ. هغه صلیب خپل لاس کې ونیو. په کوټه کې له عثمان سارم نه پوښتنه وکړه. ویې ویل زه مسلمان یم، زما خبرې په غور واوره، ما ته ووایه چې له کوم وخته په ما پسې را روان یې. عثمان سارم ځواب ورکړ زه ټوله ورځ په تا پسې ګرځېدم، خو ستا د وژنې وخت په لاس نه راته. لیوني ورته وویل ته ما ولې وژنې؟ عثمان سارم ځواب ورکړ ځکه چې زه د اسلام او سلطان صلاح الدین ایوبي په خلاف کومه خبره اورېدلی نه شم. که ته لیونی یې او که نه، خو زه تا ژوندی نه پرېږدم. لیوني له عثمان سارم نه څو نورې پوښتنې هم وکړې. په آخر کې یې ورته وویل ما ته ستا په څېر ځوانانو ته اړتیا ده. ورونو، دغه لیوني ورته وویل. عثمان ته یې وویل ما ته ستا په څېر یو څو ځوانانو ته اړتیا ده. ښه وشول چې ته په خپله په ما پسې راغلې. ما فکر کاوه چې ما ته به د خپل مقصد لپاره کوم مسلمان په ډېره ګرانه په لاس راشي او بیا خپل ځان ور وپېژاند. او عثمان ته یې وویل زه د سلطان صلاح الدین ایوبي د استخباراتو را لېږل شوی سړی یم. ما دا لوبه صلیبیانو ته د دوکې ورکولو په خاطر پیل کړې ده. ما په همدې جامو کې سفر کړی. زه له تا سره یو څو خبرې کول غواړم. او یاد ساته که جومات ته کوم صلیبی راغی، زه بیا هماغه شټیات وایم چې ټوله ورځ مې ویلي دي. ته یې په غور سره اوره، لکه ته چې زما نه اغېزمن شوی یې. دا زه چې ژر ژر خبرې درته کوم، د ماښام د لمانځه وخت نږدې دی. په مسلمانانو کې هم د صلیبیانو جاسوسان دي. زه د لمونځ کوونکو تر راتلو پورې خپلې خبرې پای ته رسول غواړم. خو ورونو، عثمان سارم هېڅکله جاسوس لیدلی نه. هغه ته دا پته نه وه چې دا ډېر ځیرک جاسوس دی. چې له هغه نه یې څو پوښتنې وکړې او یې پېژاند چې دا یو باوري ځوان دی. جاسوس ورته وویل د خپل ځان په څېر څو تنه ځوانان راټول کړه او یو څو مسلمان نجونې هم تیارې کړه. تاسې باید هر کور ته دا پیغام ورسوئ صلاح الدین ایوبي ژوندی دی او هغه له دې ځایه یوازې د نیمې ورځې مزل په واټن لرې دی. د هغه ټول پوځ نه یوازې دا چې په کرک باندې د حملې لپاره تیار دی، دا چې د هغه پوځ صلیبي لښکر یې پوځې ته راوستي دي. په مصر کې حالات آرام دي. هلته چې صلیبیانو کومه ورانکاري پیل کړې وه، هغه بیخي له منځه وړل سوې ده. دغه لیوني دا خبرې عثمان ته وکړې. لیونی نه، بلکې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د ادارې یو تکړه او ځیرک استخباراتي مامور چې د لیوني او ملنګ په شکل کې. عثمان سارم پوښتنه وکړه صلاح الدین ایوبي به کله حمله کوي؟ موږ د هغه لاره څارو. زه تاسې ته په باوري توګه وایم چې تاسې له بهر نه حمله وکړئ، نو موږ به په صلیبیانو له دننه حمله کوو. د خدای جل جلاله لپاره ژر راسئ. د استخباراتو مامور ورته وویل زلمیه، له زغم نه کار واخله. لومړی د صلاح الدین ایوبي پیغام واوره او د هر یو ځل په ذهن کې نقش کړه. ایوبي ویلي دي چې تاسې د کرک مسلمانان ځوانان د اسلام مجاهدین یاست. ما لومړی جنگ په وړکتوب کې د کلابندۍ په حال کې کړی و. د پوځ قومنداني زما د تره په لاس کې وه. هغه ما ته وویل چې په کلابندۍ کې مه ویرېږه. که ته په دې عمر کې وویرېدې نو ټول عمر دې په ویره او ډار کې تېرېږي. که د اسلام د بیرغ پورته کوونکي جوړېدل غواړې، نو دا بیرغ همدا اوس پورته کړه. د دښمن دیوالونه مات او ځان ترې راوباسه. بیا راوګرځه او پر دښمن ناڅاپي حمله وکړه. زه ونه ډار شوم. په 3 میاشتې کلابندۍ کې مو لږه هم تېره کړه، خو موږ محاصره ماته کړه او ترې راووتو. او چې په کومو خوړو مو ځانونه ماړه کړل، هغه مو له دښمن څخه نیولي وو. د کلابندۍ په وخت کې چې زموږ کوم اسونه لولږې مړه شول، د هغه کمۍ مو د دښمن له اسونو نه پوره کړه. ورونو، دغه استخباراتي مامور سلطان صلاح الدین ایوبي دغه له فن نه ډکې او راپارونکې خبرې عثمان ته وکړې چې تاسې هم اوس د کلابندۍ په حالت کې صلیبیان در څخه راتاو دي. تاسې له ځانونو تکړه او ټینګ مجاهدین جوړ کړئ. او دغه مامور پسې وویل صلاح الدین ایوبي ویلي دي چې زما د ملت زامنو ته ووایه. ورونو، دا چې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله نور پیغامونه به عثمان د کرک مسلمانانو
او په ټوله کې مکمل اسلامي امت ته څه وي او عثمان او دغه ملنګ به په کرېک کې کومې چارې سرته رسوي او څه ډول عملیات او استخباراتي پلانونه به د صلیبیانو په منځ کې مخته وړي او کوم عبرتي درسونه او تبصرې به پکې وي دا به پر روانو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 2 شپېتمې برخې پای.